د میدان وردګو ولایت مرکزي څلورلارې ته څیرمه د کابل هډه له دغې هډې یو ځل بیا 6 ملي بسونه فعالیت پیل کوي چې دا بسونه به له دغه ځای څخه د کابل تر کوټي سنګي سیمې پورې رفت آمد وکړي. لومړي سر کې موږ 6 بسونه آماده کړي دي، نو د دې څخه وروسته د دغه مسیر ظرفیت ته په کتو سره موږ موټران اضافه کوو انشاءالله. دا موټران اوس د دو میدان شهر څخه د کابل تر کوټي سنګي پورې فعالیت کوي. بلخوا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي یادو بسونو ته زیاته خوښي څرګندوي. وایي د کمزوري اقتصاد له امله یې نشو کولی د کوچنیو موټرونو کرایې ورکړي. زیاتوي اوس یې اسلامي امارت دا ستونزه په بشپړ ډول حل کړه. له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان و. د میدان اډه چې وه په قلعه دار کې وه او له قلعه دار څخه بیا د مونږ د ولایت اوسیدونکي کمپنۍ ته تلله، کمپنۍ نه به بیا کوټ سنګي او نور ښار ته به بیا تلله، نو له ډېرو ګڼو مشکلاتو سره به لاس او ګریوان و. کاروبار د چا خبره د خلکو دومره زیات نه و. اوس چې دا ملي بسونه بیرته شروع سول، زه خپله او د میدان ولس ټول خلک بیرته خوشحاله دي، ځکه دا یو غټه لاسته راوړنه د خلکو لپاره. زه د اسلامي امارت د مشرانو څخه د ټولو مشرانو څخه منندوی یم چې دوی په دغه کار کې اقدام کړی دی او دغه ملي بسونه یې دلته د وګړو دپاره فعال کړي دي. دی ویلو ده چې څو کاله وړاندې هم په نوموړي مسیر ملي بسونو تګ راتګ کاوه چې د ځینو ستونزو له امله یې فعالیت په ټپه درېدلی و او یو ځل بیا یې د اسلامي امارت په حاکمیت سره فعالیت پیل کړ. بل نور مسؤلین زیاتوي چې دا لړۍ به د دغه ولایت نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي.